السلام علیکم ملګرو، افغان زده کړې چینل ته ښه راغلاست. خدای چې روغ او جوړ به یاست او د صحت جامې په تن یې. نن تاسو ته د ایرډراپونو په لړۍ کې یو بل ایرډراپ درته معرفي کوم. البته ساتوشي په ډول دی. ساتوشي اپ چې و په کوم اول سر کې چې کوم د ماینینګ پروژه وه، خلکو ډېر ښه ایرډراپونه ورڅخه ترلاسه کړل. ساتوشي هم ترلاسه کړل، بیټکوین هم ترلاسه کړل. ساتوشي چې دا په اصل کې دا د بیټکوین هغه د یوه څخه چې په کښتو برخه وویشېده، کښته برخې ته د ساتوشي ویل کېږي د بیټکوین. نو دا د ساتوشیانې پکې ماینینګ کېږي. نو ډېر ښه پروژه معلومېږي. انشاءالله په راتلونکي کې وخت هم ډېر دی، تقریبا 3-4 کاله چلېږي. نو په دې خاطر اوس لا لومړی سر پکې جوین شو چې بیا مو ارمان یې کړی لکه ساتوشي اپ کې چې کوم خلکو چا ماینینګ نه یې کړی نو ارمان کوي. نو راځو تاسو پر لینک باندې کلیک وکړئ چې دا به پلی سټور ته راولي. پلی سټور چې کله راغلاست، دغه د ساتوشي کیش په نامه اپ دی. شل ام بي دی، دا به انسټال کړئ. دا چې کله انسټال کړئ نو بیا به راسو ښه به یې باندې وکړو. همدارنګه تاسو هغه کوم ایرډراپونه چې مخکې تاسو سره شیر کړي دي هغه هم د لاسه مه ورکوئ، هغه چې کار کوئ. که دا میرا نیټورک دی، که دغه ډي نیټ سټوریج دی، همدغرنګه اري چین دی، مونبکس دی، دغه یو څو انټرلینک دی، سټار ټاور دی او دلتا ده. دا انشاءالله ښه پروژې دي په راتلونکي. د کاویا نیټورک دی، دا درسره جوین کړئ تر څو بیا مو یو څه ټوکنونه جمع کړي د لومړي سر څخه. د پرې ماینینګ د هغه ګټه ده چې څومره زیات ټوکن سړی ولري نو بیا چې هر څو الوکیشن ورته ورسېدی زیاته ګټه کوي. اوس اپ وګورو، دا د انسټال شوی دی. نو اوس به تاسو پر اوپن باندې کلیک وکړئ. کله چې پر اوپن باندې کلیک وکړئ نو دا صفحه درته راسېږي، الاو به کلیک وکړئ. دلته تاسو خپل یوزرنیم او پاسورډ ورکوئ. موږ او تاسو تر اوسه پورې لوګین په ګوګل باندې کوو. راځو ګوګل انتخابوو. په ګوګل کې چې مو د هر خپل ایمیل انتخاب کړئ. د یو ایمیل زه انتخابومه. نو بیا په انتظار ورته وکړئ تر څو کنټینیو باندې کلیک وکړئ. لومړی دا د افغانستان انتخاب شو. دا خپله سیل ته خپل یوزرنیم ورته انتخاب کړئ. هر یوزرنیم چې تاسو خوښ شي. یوزرنیم کې فاصله مه ورکوئ. او دلته لاندې به پاسورډ انتخاب کړئ. زه پاسورډونه انتخاب کړم. کله چې مو پاسورډونه انتخاب کړله دواړه به یو رقم پاسورډ دي. بیا به هلته ریفرل کوډ ولیکئ. زه تاسو ریفرل کوډ په ډسکرپشن کې پرېږدمه. بیا به هغه انتخاب کړئ او پر ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. پر ساین اپ کلیک وکړئ. سیو باندې کلیک وکړئ. بیا بس پر لوګین باندې کلیک وکړئ. اوس ستاسو اکاونټ جوړ شو. دلته نو choose your mint option. تاسو دا ماینینګ شروع کوئ وایي دا پرې کوئ او که یا د اډ سره معنا اعلان ورسره یې که بې اعلانه. که چیرې اعلان سره یې کوئ نو بیا ستاسو پروفیټ یو څه زیاتېږي. زه پریمنټ دا د اډ هغه کومه ګټه چې ده دلته موږ راځي. نو موږ او تاسو یې د اډ سره کوو. اډ باندې کلیک کوو. دلته د ټولو فری لپاره هغه دی پرفارمنس دی، نو اډز. او دلته چې پرسنل ریوارډ دی او دغرنګه په اډونو کې فرق دی او د هغو پلانونه هم زیات دي. نو 2 منټه اډ زیات معنا
دغه درته کوي اپګریډ کولی هم سئ. موږ راځو د اډ پلان انتخابوو، خو دلته اوس اپشن نه راوړي. نو راوروسته دا پریمینټ باندې به کلیک وکړو. پر پریمینټ چې کله کلیک وکړئ نو دلې بیا درته راوړي اعلان یې کوي او که د اعلان سره کوي. نو راځو پر 10 پوینټه راځي، پر اعلان باندې به کلیک وکړو. دا 5 دقیقې اعلان چې کله لږې تودې دا 15 ثانیې نو پوینټونه مو زیاتېږي. دا دې پر اعلان وکلیک، اعلان چې خلاص شو د ضرب کلیک باندې وکړئ. دا دې ګورئ 1887 پوینټونه زه لرم. نو دا دې ماینینګ طریقه ده. تاسو کولی شئ ایتریوم او دغه رنګه دا ساتوشي ده دې چې واړوئ دا ټول ماینینګونه پکې کېږي. او دلته راځو وایي میک انویټیشن، خپل ملګري څنګه دعوت کولی. پر میک انویټیشن باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ خپل انوایټ کوډ جوړ کړئ. دا اعلان پلی شو، راځو د اعلان تیر شي. دلته تاسو کولی شئ خپل انویټیشن کوډ جوړ کړئ. زه انویټیشن کوډ جوړوم. سبمیټ مای کوډ پر دې باندې به کلیک وکړئ. اوس ګورئ ستاسو انوایټ کوډ چې دی جوړ شو. یو آر ایل انویټیشن دی، دغه رنګه سیو کیو آر ټي کوډ دی. اوس که چیرې تاسو یو آر ایل انویټیشن دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ په دغه خپل هر ملګري ته واټساپ یا فیسبوک له لارې انوایټ وکړئ. نو ډېر ساده دی، سره جوین یې کړئ، انشاءالله ګټه کوي. او دا کول اوس یې لومړی شرط دی. بیا به انشاءالله که چیرې نور اپډیټ پکې راتلي په دې اړه به تاسو ته بیا ویډیو جوړوم، که نورې طریقې پکې راتلي چې څنګه موږ کولی شو خپل دا فارمینګ یا ماینینګ چې دی د بیټ کوین دا زیات کړو. نور نو ښه وخت. خدای دې وکړي چې ویډیو مې د خوښۍ وړ ګرځېدلې. داسې اضافو د معلوماتو لپاره کولی شئ زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه واټساپ او ټلیګرام هم سره جوین کړئ تر څو ځینې اپونه اپډیټونه هلته په واټساپ او ټلیګرام کې سره شیر کوم. د هغو څخه استفاده وکړئ څومره چې ژر کېږي.